مخکینی افغان ولسمشر محمد اشرف غني 2021 کال د اګست پر 15 کابل ښار ته د طالبانو له راتګ وړاندې بهر ته ولاړ. ځینې پر هغه نیوکې کوي چې ګواکې د هیواد پرېښودو سره یې د طالبانو بیا واکمنېدو ته لاره هواره کړه. خو اشرف غني ویلي و چې طالبانو غوښتل دی له منځه یوسي. اشرف غني په دې 12 دقیقیز غږیز پیغام کې د راتلونکي لپاره پر ګډې مبارزې او تفاهم ټینګار سره وویل چې له تیارو د وتلو لپاره باید مبارزه د ټولو په ګډون د ټولو د حقونو د تأمین او د هر ډول تاوتریخوالي په ردولو سره ترسره شي. نړیواله ټولنه هم د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو پلوي ده او ټینګار کوي چې طالبان باید د دوحې له ژمنې سره سم یو ټولګډونی حکومت رامنځته کړي. محمد اشرف غني د دوحې سولې تړون چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې یوه معامله وبلله او روان وضعیت یې د همدې تړون او په تیر نظام کې د فاسدو او ښویېدونکو عناصرو د ابن الوقتي د مستقیمې پایلې په توګه یاده کړه. قدرمن دوستان، دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.